In the name of Almighty Allah, He is Rahman Rahim. Welcome you all. Today in this video, I'm gonna talk to you about English tenses. ګرانو لیدونکو ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زه نن تاسو ته د انګلیسي زمانې تشریح کوم. خدای دې وکړه چې یو څه ورنه زده کړئ. نو راځئ په تخته کې به د موضوع د لا روښانتیا لپاره نور وغږیږو. لمړی د ټولو نه مخکې دا مهمه خبره ده چې موږ د یوې زمانې تعریف وپېژنو چې زمانه یعنې څه، ټنس یعنې څه. نو لمړی راځو the word tense is taken from a Latin word tempus which means time or era. یعنې دا د ټنس کلمه چې ده دا د لاتیني ژبې د ټیمپس څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې څه ده which means time or era چې معنا یې د وخت یا عصر. era معنا عصر. یعنې کله چې موږ تاسو د ټنس په باره کې خبرې کوو په مجموع کې موږ وایو چې present tense, past tense, future tense. زموږ مطلب یعنې وخت دی چې موږ یعنې د عمل د وخت په باره کې خبرې کوو چې عمل څه وخت واقع شوی دی، اوس واقع کېږي یا تېره زمانه کې واقع شوی دی یا به واقع شي او یا د واقع کېدلو په حالات کې دی. نو په مجموع کې اصلا موږ په انګلیسي ژبه کې درې زمانې لرو. لومړی چې دی present tenses دی او past tenses دی، future tenses دی. present یعنی حال زمانه، past tenses یعنی تیره یا گذشته زمانه، future tenses یعنی راتلونکي یا آینده زمانه. دا دی چې بیا په هر کټګورۍ کې چې دی څلور زمانه موجود دي. لکه په present tense کې simple present tense حال ساده زمانه، present continuous tense حال جاری زمانه، present perfect tense حال کامل زمانه یا present perfect continuous tense حال کامل جاری زمانه. دا د present tense د کټګورۍ څلور زمانې شولې چې په دې کې څلور زمانې موجود دي. راځو past tenses. په past کې هم چنان څلور زمانې موجود دي چې لومړی چې دا simple past tense یعنی تیره ساده زمانه، past continuous tense تیره جاری زمانه، past perfect tense تیره کامل زمانه یا موږ تاسو وایي چې past perfect continuous tense تیره کامل جاری زمانه. اوس راځو future tenses یعنی راتلونکي زمانه یا آینده زمانه. په راتلونکي زمانه کې هم په کټګورۍ کې څلور زمانې موجود دي چې لومړی زمانه simple future tense یعنی ساده راتلونکي زمانه، دویمه زمانه چې دا future continuous tense یعنی راتلونکي جاری زمانه چې یعنی یو عمل به په راتلونکي وخت کې د جریان په حالت کې اوسیږي. او دریمه زمانه چې دا future perfect tense ده یعنی آینده کامل زمانه. او بله څلورمه یا آخرینۍ زمانه چې دا future perfect continuous tense راتلونکي کامله جاری زمانه چې دا د انګلیسي یعنی زمانې شوې ټولې په ټوله کې په درې کټګورۍ باندې ویشل شوي دي چې هر کټګوري څلور زمانې لري. نو که موږ ضرب کو درې په څلور کې څو کېږي 12 یعنی انګلیسي ژبه اصلا 12 زمانې پکې موجود دي. په دې ویډیو کې به موږ تاسو د simple present tense په باره کې خبرې وکړو چې د دې زمانې structures دي یعنی ساختمانونه دي چې مثال حال یعنی مثبت structure یا positive structure دی او negative یا منفی structure دی او interrogative یا interrogative یا سوالیه structure دی. دا یو موضوع شو. بل دې زمانې په رولز باندې چې موږ څنګه په دې زمانه کې مثال SES یا IES ور اضافه کوو وربونه ته کوم ورته اضافه کیږي کوم ته نه اضافه کیږي. او دا دویمه خبر. دریمه خبره مهمه خبر ده چې د زمانې موږ یوزیجز یا استعمال باندې خبرې کوو چې دا زمانه په کوم ځای کې استعمال لري او څنګه موږ کولای شو دا استعمال کوو. ګرانو لیدونکو له تاسو څخه مې هیله دا ده چې په دې ویډیو کې زموږ سره تر اخره پاتې شئ ترڅو د simple present tense په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ. اوس راځو د simple present tense تشریح ته. First of all we have to describe the definition. یعنی لومړی موږ باید تعریف تشریح کړو چې د simple present tense حال ساده زمانه. نو موږ د تعریف داسې وایي چې simple present tense shows regular and habitual actions. یعنی حال ساده موږ ته حال ساده زمانه موږ ته منظم او عادتي عملونه ښیي. هغه عمل چې په منظمه توګه هر ورځ واقع کیږي. مثلا یو نفر د 8 بجو باندې عمل ترسره کوي، هغه عمل تکرارا په 8 بجو ترسره کیږي هر ورځ. یعنی ته ویل کیږي ریګولر اکشن، ریګولر عمل. بل habitual actions حال ساده زمانه موږ ته عادتي عملونه ښیي. عادتي عملونه په څه معنا؟ یعنی
یو نفر دی یو عمل کول دغه عادت ګرځېدلی دی. مثلا زه وایم چې he writes with his left hand. هغه د خپل چپ لاس سره لیکنه کوي. ګورئ دغه چپ لاس یو عادت دی، یعنې که یو چا عادت وي دا بیا نشي بدلولی. یا مثلا زه وایم چې she drinks a cup of milk before sleep or before going to sleep. هغه مخکې دوی څخه چې ویده شي یو ګلاس شودې څښي. دا هم یو عادت دی، موږ ته عادتي عملونه ښیي. که مثلا یو نفر په چپ لاس باندې لیکنه کوي، موږ ووایو چې he wrote with left hand. هغه د چپ لاس سره لیکنه کوله، یعنې دلته زموږ هدف غلط شوله، ځکه د یو چا عادت دی بدل شوی نه وي، نو هغه د دې په خاطر موږ تاسو تعریف کې وایو چې دا موږ ته ریګولر عملونه او همدارنګه هابیچوال عملونه راښیي سمپل پریزنټ ټنس. بله مهمه خبر د سمپل پریزنټ ټنس هیلپینګ وربس یا کومکي افعال چې دي ډو او ډز دي. دوستانو تر ټولو مهمه خبر دا چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړه چې کومکي افعال څه دي، وظیفه یې څه ده. بعضې خلک ورته هیلپینګ وربس وایي، بعضې ورته auxiliary verbs وایي. both of them have got the same meanings. For example, helping verbs means افعال کومکي and auxiliary verbs also means افعال کومکي. ښه، ډو چې دی دا د آی سبجیکټ لپاره استفاده کیږي، د یو لپاره استفاده کیږي، د وی لپاره او د دې لپاره استفاده کیږي. همدارنګه ډز چې دی د هی شي او اټ لپاره استفاده کیږي. د څه په خاطر استفاده کیږي؟ د هیلپینګ وربس وظیفه چې دا د جملو نیګیشن یا انټروګیشن دی، یعنی جملې منفي کول یا جملې سوالیه کول. که موږ تاسو یو مثبته جمله وایو he writes with his left hand، هغه د خپل ښي لاس سره لیکنه یا د چپ لاس سره لیکنه کوي. که دا جمله زه غواړم چې منفي کړم، زه وایم چې هغه د چپ لاس سره لیکنه نه کوي. څنګه به وایم؟ هی دی وایم چې he does not write with his left hand، هغه د خپل چپ لاس سره لیکنه نه کوي. که غواړم د یو چا نه پوښتنه وکړم چې آیا پلانکی کس چپ لاس سره لیکنه کوي، څه وایم؟ does he write with his left hand، چې دا به وروسته انشاءالله په سټرکچر کې هم تاسو ته واضح شي. ښه، اوس راځو د سمپل پریزنټ ټنس سپیلینګ رولز اف ارینګ اس ای اس اور آی ای اس. یعنی مونږ د دې سپیلینګ رولز وایو چې څنګه په پریزنټ ټنس کې مونږ د هی شي اټ ضمیر سره ورب ته اس ای اس یا آی ای اس ورڅ کوو. ان دا خبر تاسو په یاد ولرئ، کله چې په پریزنټ ټنس کې زمونږ سبجیکټ چې وي سنګولر شخص وي، هی وي اوسیږي، شي اوسیږي یا اټ اوسیږي، په دې حالت کې ورب اس خلی یا ای اس اخلي یا آی ای اس اخلي. اوس راځو مونږ تاسو دا وایو چې په کوم حالت کې فعل اس اخلي، په کوم حالت کې ای اس او په کوم حالت کې آی ای اس اخلي. لمړی قاعده وایي if verbs end in s double s ch sh o x z. که چیرته فعلونه وایي ختم شوي وي په دو حروفو باندې، په دې حالت کې موږ فعل د څه ورکوو؟ ای اس ورکوو. یعنې که یو فعل په دو حروفو ختم شوی وي او په هغه جمله کې زموږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي، په دې حالت کې موږ فعل د څه ورکوو؟ ای اس ورکوو. لکه د مثال په ډول زه تاسو ته دلته یو مثال لیکم. اگزامپل، یو فعل دی مثال په ایکس باندې ختم شوی دی، زه وایم فکس جوړول. وایم چې احمد فکسز مای کار. دلته چې اوس دوی ته زه چې ورکوم، موږ په قاعده کې ویلي که چېرته یو فعل په ایکس باندې تمام شوی دا به ای اس اخلي. ای اس هی فکسز مای کار، هغه زما موټر جوړوي. دلته مې غلطي وکړه، ما وویل واچ مې لیکلی، ما واش وویل. بل فعل دی واچ دی. مثلا یو فعل په سی ایچ تمام شوی دی، که چېرته زمونږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي، په دې حالت کې واچ ته څه ورکوو؟ موږ ای اس ورکوو. لکه زه وایم چې هی واچ ټي وي، هغه تلویزیون ګوري. نو دا د لومړۍ قاعده شوله. دویمه قاعده if verbs end in y، که چیرته فعلونه په وای باندې تمام شوي وي with a consonant before it، که چیرته بیا د وای څخه مخکې کانسوننت حرف راغلی اوسیږي، یعنی یو فعل په وای تمام شوی، د وای نه مخکې حرف کانسوننت دی، په دې حالت کې موږ څه کوو؟ we remove y and add ies. په دې حالت کې موږ وای ریموو کوو یا لرې کوو او ies اضافه کوو. په کوم حالت کې؟ که چیرته زموږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي. دا خبره ډېره مهمه ده، دا د یاد نه لاړ نه شي. مثلا اگزامپل، زه دلته لیکم چې یو فعل دی په وای تمام شوی دی، زه وایم چې ماری. ماری معنا یعنی واده کول. زه وایم چې زما سبجیکټ هی دی، زه وایم چې هی ماریز هر، هغه د هغې سره څه کوي؟ واده کوي. که چېرته زه دغه کوم وای به زه ریموو کوم، مطلب څه ورکوم؟ آی ای اس. دلته مونږ لیکلی دی، یعنی که چېرته یو فعل په چی تمام شي، په وای تمام شوی، وای مې لرې کړه، د وای په ځای مې آی ای اس اضافه کړه، نو دا څه شوه؟ بله قاعده شوله.
بل درېمه قاعده ته راځو if verbs end in y که چیرته فعلونه په y باندې تمام شوي وي with a vowel before او د y څخه مخکې واول حرف راغلی وي we only add s په دې حالت کې مونږ تنها چې کوو اس ور اضافه کوو په دې حالت کې چې سبجیکټ زمونږ هی شیډ اوسیږي د مثال په ډول زه وایم چې پرې معنا لمونځ کول صحیح ده دوستانو زه وایم چې he prays 5 times a day یعنی زمونږ سبجیکټ باید هی شیډ اوسیږي هغه په ورځ کې 15 ځله چې کوي لمونځ کوي نو دوی ته به زه تنها چیر کوم اس ورکوم ځکه مونږ وویل که چېرته د وای څخه مخکې حرف واول وه مونږ تنها اس ورکوو که د وای څخه مخکې حرف کانسوننټ وه بیا به مونږ وای په آی بدلوو ای اس به ور اضافه کوو چې دا دواړه څنګه شول خلاص شول د ای اس او د آی اس قاعده خلاص شو اوس راځو اس ته اس په کوم وخت کې مونږ اضافه کوو اس except these all یعنی بغیر د دغه قوانینو څخه except معنا بغیر د دغه قوانینو څخه verbs take s ټول فعلونه چې اخلي اس اخلي لکه مثلا ګورئ که دا قانون نه وي راغلی زه یو فعل وایم مثال وایم رایټ ګورئ دا رایټ چې دی نه په وای تمام شوی دی او نه په دغه حروفو باندې تمام شوی دی په دغه حالت کې مونږ شیر کوو مونږ اس ورکوو یوازې اس اضافه کوو رایټس په کوم حالت کې که چېرته زمونږ سبجیکټ یا فاعل سینګولر اوسیږي هی شي اټ یا یو ناون اوسیږي زه وایم چې علي رایټس هیز هومورک علي خپله کارخانګي لیکي یا مثلا وایم ټیک هم په ای تمام شوی دی زه وایم چې شي ټیکس فور ایگزامپل ا کپسول پر ډے یعنی هغه په هر ورځ کې یوه دانه ګولۍ خوري نو هلته به زه څه ورکوم اس به ورکوم په دې حالت کې دا څه شول د سپیلنګ رولز د سمپل پریزنټ ټینس شول اوس دوستانو راځئ د ویډیو بلې برخې ته لاړ شو چې په دې کې به زه تاسو ته سټرکچرز یا ساختمانونه تشریح کوم چې څنګه مونږ کولی شو مثبت جملې جوړې کړو یا منفي جملې جوړې کړو او یا هم سوالیه جملې جوړې کړو په سمپل پریزنټ ټینس کې Okay, dear friends, now let's talk about the structures of simple present tense. ګرانو لیدونکو اوس راځو د حال ساده زمانې په ساختمان یا په سټرکچر باندې خبرې کوو دلته تاسو ګورئ تختې په مخ باندې ما تشریح کړي دي سمپل پریزنټ ټینس سټرکچرز یعنی د حال ساده زمانې ساختمانونه لمړی چې دی پازیټیو یا مثبت سټرکچر دی په مثبت سټرکچر کې په سمپل پریزنټ ټینس کې معمولا وایل سبجیکټ اوسیږي که سبجیکټ زمونږ ناون اوسیږي که ضمیر وي هغه خبرنده ده بیا چې راځي ورب راځي د ورب سره اس ای اس یا آی ای اس جمع کیږي په کوم وخت کې دغه جمع کیږي کله چې زمونږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي تاسو ته مخکې ما هم یادونه کړې وه بیا چې راځي کامپلیمنټ راځي یعنې د جملې د معنا تکمیل کوونکی بیا ورپسې فول سټاپ راځي یا ډاټ یا نقطه لکه مونږ تاسو وایو شي ګورئ شي سټډي ا لاټ آیا دا مثال ما صحیح لیکلی که غلط دی دلته مونږ تاسو قاعده مخکې ورلوستې وه که چېرته زمونږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي بیا ورب چې اخلي ایس یا ای اس اخلي دلته اوس مونږ یو فعل دی په وای تمام شوی دی د وای نه مخکې حرف کانسوننټ راغلی نو دلته ما چې کړی اشتباه کړی دا به څنګه کومه ګوره شي سټډیز ا لاټ دا باید په وای به په آی بدل شي شي studies a lot هغه ډیر درس وایي بل مثال ته راځو they help the poor دوی چې دي د غریبانو سره څنګه کوي همکاري کوي کومک کوي ګورئ ما دلته help ورب ته اس یا ای اس یا ای اس نه ورکړی ولې مې نه ورکړی ځکه زما سبجیکټ دی که سبجیکټ زما هی شي اټ اوسیږي بیا دا اس یا ای اس اخلي بل he prays 5 times in a day هغه په ورځ کې 15 ځله لمونځ کوي ګورئ دلته ما فعل ته اس ورکړی ولې مې اس ورکړی یو خو دا چې سبجیکټ زما هی دی سینګولر دی بل یو فعل دی په وای تمام شوی د وای نه مخکې چې دی حرف واویل راغلی دی په دې حالت کې مونږ وای نشو بدلولی تنها اس ورکوو ما مخکې یادونه کړې وه دا چې شو مثبت سټرکچر شو اوس راځو نیګیټیو یا منفي سټرکچر ته په منفي کې چې دی یوازې ډو ډز اضافه کیږي سبجیکټ یعنی د جملې فاعل بیا ډو یا ډاز چې د نظر په سبجیکټ باندې موږ ډو ډاز اضافه کوو لکه تاسو دلته ګورئ که چېرته زمونږ په جمله کې سبجیکټ آی یو وی او د اوسیږي په هغه حالت کې موږ جمله په ډو باندې منفي کوو ځکه ما مخکې ویل چې ډو ډاز وظیفه منفي کول دي یا سوالیه کول که چېرته زمونږ سبجیکټ هی شي اټ اوسیږي هغه جمله په ډاز باندې سوالیه کیږي لکه دغه جمله ده شي سټډیز ا لاټ دلته وایم شي ډز ناټ سټډي ا لاټ او بله خبر دا مهمه چې کله په منفي سټرکچر او په سوالیه سټرکچر کې د ورب سره دغه شان نه استفاده کیږي ګورئ تاسو په سټرکچر کې ما نه دي لیکلي ځکه هغه ته ډو ډاز راځي بیا ورب نه اس ای اس آی اس ریموو کیږي لرې کیږي بل they do not
help the poor هغه ته موږ ویل چې they help the poor دلته موږ ویل they do not help the poor دوی چې د غریبانو سره همکاري نه کوي بل he does not pray 5 times in a day هغه په ورځ کې 15 ځله لمونځ نه کوي دا څنګه شو دلته he راغلی دی دا جمله موږ په ډاز باندې سوالیا کړه راځو کوېسچن یا سوالیا سټرکچر ته سوالیا سټرکچر کې چې دی do does موږ د جملې سر ته راوړو چې جمله سوالیا شي do does پلس سبجیکټ ورپسې سبجیکټ راځي بیا ورب راځي د ورب لومړی شکل راځي بیا کمپلیمنٹ راځي بیا سوالیا لکه دا مثال د سوالیا کومه she does not study a lot دا وایم چې does she study a lot آیا هغه ډیره مطالعه کوي yes she does یا no she doesn't دې ته ویل کېږي short answer یعنی لاند جواب do they help the poor آیا دوی د غریبانو سره همکاري کوي دا جمله ده they do not help the poor هلته موږ ویل چې do they help the poor آیا دوی د غریبانو سره همکاري کوي yes they do یا no they don't بل دا مثال ده he prays 5 times in a day څنګه به سوال کوو چې آیا هغه په ورځ کې 15 ځله لمونځ کوي does په کې راوړو does he pray 5 times in a day آیا هغه په ورځ کې 15 ځله لمونځ کوي نو دا د سمپل پریزنټ ټینس سټرکچر شو چې تاسو ته ما تشریح کړ ګرانو لیدونکو د درس په دې برخه کې موږ تاسو د حال ساده زمانه په یوسیجز یا استعمال باندې خبرې کوو چې موږ کوم ځای کولای شو حال ساده زمانه استعمال کوو په صحیح معنا سره نو راځي تختې مخې ته usages of present tense یعنی استعمالونه د حال ساده زمانه لومړی استعمال حال ساده زمانه چې دا د regular and repeated action لپاره استفاده کیږي یا simple present tense is used for regular and repeated actions یعنی هغه عملونه چې په منظمه توګه تکرارا واقع کیږي د هغو عملونو لپاره موږ حال ساده زمانه استفاده کوو یعنی عمل دی تکرارا منظم واقع کیږي ځکه زه وایم ګورئ example وایم چې he goes to school every day at 8 o'clock he goes to school every day at 8 o'clock هغه هر ورځ مکتب ته په 8 بجو ځي ګورئ یو خو ریګولر شو ریګولر څنګه شو یعنی هر ورځ په 8 بجو ځي انداس نه چې ورځ په 9 ځي ورځ په 10 ورځ په 12 بل ریپیټډ شو ریپیټډ څه معنی چې هر ورځ ځي he goes to school every day یعنی هغه عملونه چې تکرارا وخت کېږي هر ورځ دغه لپاره موږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استفاده کوو دویم سمپل پریزنټ ټینس چې دی د هغه لپاره استفاده کیږي فیکټس یعنی د حقیقتونو لپاره چې حقیقت ولري حقیقتونه به په دوه ډوله باندې ویشل کیږي هغه به تاسو ته وایم لکه یو شی حقیقت ولري زه وایم چې الله is one الله تعالی چې دی یو دی ګورئ که چېرته موږ تاسو دا په بله زمانه کې وایو موږ وایو چې الله was one د جمله غلطه شوه یعنی استعمال ډیر مهم دی نو که چېرته مثلا حقیقت ولري یو شی هغه همیشه موږ تاسو په حال ساده زمانه کې وایو که په بله زمانه کې وایو د موږ د جملې معنا غلطیږي یا موږ وایو چې the earth is round ځمکه چې ده ګرده ده همیشه به ګرده اوسیږي نو حقیقت په دوه ډوله دی یو چې دی یو فیکټس دي بل جنرال فیکټس دي جنرال فیکټس حقیقتونه کېدلی شي بعض وخت کې تغییر وکړه یعنی مثال تغییر شي لکه زه وایم چې animals یا زه وایم dog has 4 legs سپای چې دی 4 پښې لري یعنی کېدلی شي چې د سپي یوه پښه کټ شوې وي اوسیږي هغه 3 پښې ولري موږ ویلی چې ډاګ هاز 3 legs یو سپای 3 پښې لري یعنی دا فاکټ چې دی چینجبل دی دا چې دی الټریبل دی یا چینجبل دی تغییر کوي جنرال فاکټس چې دی هغه تغییر نه کوي لکه ما تاسو ته مثال ورکړو چې دا الله از وان دا په هغو کې راځي یا وایم چې د سن لمر the sun rises in the east لمر چې دی په ختیځ کې راپورته کېږي یا وایم چې the sun goes down in the west یا لمر چې دی په هغه کې څنګه غورځېږي د لویدیځ خواته دا چې دی د جنرال فاکټ دی دا تغییر کېدونکی دی تغییر نشي کولی بل دریم استعمال د حال ساده زمانه چې دی simple present tense is used for habits یعنی د عادتونو لپاره استفاده کوي ما تاسو ته په تعریف کې هم ویلي چې habitual action ښیي دا هماغه خبره ده اوس د یو چا عادت دی زه وایم چې he writes with his left hand هغه په چپ لاس باندې لیکنه کوي دا دغه عادت دی او نفر عادت دی دا عادت چې دی یعنی ډیر سخت دی چې بدل شي کوم امکان هم نه لري بعض وخت کې یا وایم چې he smokes cigar هغه چې وي
هغه سیګریټ څکوي دا هم یو عادت دی د عادتونو لپاره موږ تاسو چې استفاده کوو حال ساده زمانه استفاده کوو آخر چې دی فار انستراکشنز د راهنمایي لپاره چاته ته د ویلار راهنمایي کوي چې داسې لاړ شه داسې مزه یا چاته وایي چې دا کار وکړه دا کار مه کوه په هغو حالت کې موږ هم سمپل پرزنټ ټینس استفاده کوو لکه زه یو نفر ته وایم د هغو نه د بانک لاره ورکه ده زه ورته وایم چې go straight مستقیما لاړ شه turn left چپ طرف ته وګرځه there is a bank on your right hand یعنی هلته به ستا په راسته طرف کې چیرې بانک دی یعنی دا راهنمایي ده ګورې ما ویلي دي go داسې مې نه دي ویلي چې مثال went دویم حالت یې زه وایم یعنی د فعل لومړی حالت مې استفاده کړی حال ساده زمانه ده go straight turn right or turn left do this do that these are the usages of simple present tense ګرانو دوستانو دا و زمونږ د نن ورځ درس خدای دې وکړه چې یو څه مو ترېنه زده کړي اوسېږي په دې ویډیو کې موږ تاسو سمپل پرزنټ ټینس په مکمله معنا باندې زده کړله چې موږ تاسو په دې ویډیو کې د سمپل پرزنټ ټینس ډیفینیشن زده کړه یا تعریف مو زده کړه لومړی شاید دویم سپیلینګ رولز یعنی د اس ای اس یا آی ای اس د اضافه کولو قوانین مو زده کړل او بل مو سټرکچرز یا ساختمانونه یا جوړښت زده کړه چې موږ څنګه مثبت جملې منفي یا سوالیه جملې جوړولی شو او څلورم شی مو چې زده کړل یوسیجز یعنی استعمالونه چې په یوه زمانه کې دغه مهم شیان دي هر کله چې تاسو زمانه زده کوئ هغه که هره زمانه اوسیږي تاسو به د هغوی ډیفینیشن تعریف زده کوئ سپیلینګ رولز به زده کوئ سټرکچرز به زده کوئ او یوسیجز به زده کوئ دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې اوسیږي ویډیو د سره لایک او د نور دوستان سره هم شریکه کړئ او د نظریاتو لپاره په کومنټ برخه کې خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ او ترڅنګ د ورته درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ګرانو لیدونکو په دې ویډیو کې موږ سوري دا لرکه بیا راځم درته وایم زه یې دوه ورځم سوري په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي او یو څه مو ترېنه زده کړي وي که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي د نورو درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او کوم فرمایش لرئ